که څه هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره ښوولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کیدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي، خو اجرایي رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو ترڅنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسئولیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی. وقتی که خداوند حق به شما داده، وقتی که قانون اساسی کشور ما در قانون اساسی کشور ما این مسئله تسجیل شده، پس این کار نه نیتش کسی داره که خدا نخواسته در این راستا معامله کنه و نه حقش کسی داره. ایره شما اطمینان بر شما میتیم. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لا هم د ښځو له ناسم وضعیته شکایت کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو نور باید ښځې د کیدونکي تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي. ما به خاطر رنگامیزی نباید جزء یک ساختار باشیم، به خاطر انسان بودن ما، به خاطر کرامت ما باید جز یک ساختار باشیم. از شکایت کردن، از ناله کردن براییم. ما به عنوان عضو فعال جامعه خود ما با همبستگی، با صداقت، با تمام توانمندی‌های خود باید مبارزه کنیم و حق خود بگیریم. مدني فعالان هم د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنه پر ځای بولي او انتقاد کوي چې حکومت په لازم شکل د ښځو پرمختګ او د ستونزو حل ته ارزښت نه ورکوي. مدني فعاله حمیرا ثاقب وایي حکومت غواړي په نمایشي غونډو او سمبولیکو لنډمهالو کارونو د ښځو حقونه ادا کړي چې دا په هیڅ وجه د ښځو وضعیت نشي ښه کولی. روز خوبی است برای اعتراض مفهومی، اعتراض از وضعیتی که امروز بعد از گذشت 15 سال 15 بار تجلیل کردن 8 مارچ هنوز وضعیت زنهای افغانستان در حالت نابسامانی موجود هست. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظري په همدې غونډه کې په تیر 1.5 لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا ویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی. په ټوله کې د حکومتي چارواکو ژمنه دا وه چې د امکان تر بریده بعد د ښځو د حقونو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ترڅنګ یې دا سپارښتنه هم وکړه چې ښځې باید راتلونکي ته هیله منې وي او د وضعیت په ښه کېدو کې له حکومت سره مرسته وکړي.